الرحمن الرحیم په نننۍ کلاس کې به زه تاسو ته د امازون پی پی سی ښیم چې تاسو به د امازون پی پی سی څنګه رن کوئ. صحیح ده، د امازون پی پی سی ایڈورټایزمنټ به تاسو څنګه رن کوئ، که هغه مینولی دی او که هغه اټومیټیک کیمپین دی. صحیح ده، په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د دواړو طریقه کار چې دی هغه پریکټیکلی درښایم، نو ویډیو تر اخره پورې ګورئ. سټیپس چې دی هغه مه میس کوئ چې تاسو په هر څیز باندې پوه شئ. نو تاسو به په هر څیز باندې هله پوه کیږئ چې تاسو دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ. صحیح ده؟ ښه، نو امازون پی پی سی به مونږ څنګه رن کوو. دلته کې به راشو، مونږ دا 3 لاین دی په دې به سمپلی کلیک کوو. چې په دې باندې مونږ کلیک کوو را به شو، دلته کې تاسو ته ښکاري ایډورټایزینګ. دا ایډورټایزینګ دا آپشن نه دی، په دې باندې به تاسو ماوس چې دی دا ونیسئ او را بشئ دې خوا کیمپین منیجر ته. په کیمپین منیجر باندې به تاسو کلیک کوئ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته پوره طریقه کار ښیم چې مینول کیمپین به تاسو څنګه رن کوئ. تاسو به چې دی د خپل پروډکټ دپاره چې دی اټومیټیک کیمپین چې دی څنګه رن کوئ، یا تاسو به د دې سروسز څنګه پرووایډ کوئ. نو دا تاسو ته زه پوره طریقه کار ښیم د دې چې تاسو به دا څنګه رن کوئ. صحیح ده؟ ښه، مینول کیمپین دپاره به مونږ راشو، دلته کې لاندې به راشو، زمونږ سره ستاسو سره به دغه شانتي وینډو چې دی د هغه اوپن شي. صحیح ده؟ دا آل کیمپینز دی، سپانسر برینډ اینډ ډسپلی دی، سپانسر پروډکټس دی. صحیح ده؟ دا آل کیمپین به ستاسو سره تاسو به لاندې راشئ، کریټ کیمپین، نیو کیمپین به تاسو سلیکټ کوئ. چې په نیو کیمپین به تاسو کلیک کوئ، نو تاسو سره به اوس بله وینډو اوپن شي لایک دیس، د دې په شانتي. صحیح ده؟ لږ شانتي نیټ ایشو ده، د هغې د وجې نه لوډینګ کوي. اوس به تاسو ته دا ډیشبورډ چې دی دا شو شي. ښه، په دې کې زموږ سره راځي وایي چوز یور کیمپین ټایپ. د خپل کیمپین دپاره چې دی ټایپ چې دی هغه چوز کوئ، مطلب د تاسو کم کیمپین چې دی هغه رن کول غواړئ. یو زموږ سره په دې کې زموږ سره 3 ټایپس دي. یو زموږ سره دی سپانسر پروډکټس، چې د دې په مدد سره مونږه پروډکټ چې دی هغه سپانسر کوو. صحیح ده؟ لکه څنګه سپانسر پروډکټس دا څنګه شو کیږي په امازون کې. د ټول ناول تاسو ته ما په دې باندې خبره اتره کړې وه چې تاسو پی پی سی چې دا څنګه رن کوئ، څنګه به نه رن کوئ. تیوریټیکلی پې مونږه کافي باس کړی دی. صحیح ده؟ که تاسو هغه ویډیو نه کتلی، نو زمونږه د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به تاسو ته چې دی ویډیو میلاو شي، تاسو هغه ویډیو پراپرلی کتلی شئ. صحیح ده؟ نو تاسو به په هر څیز باندې پوه شئ. مونږ به راشو امازون ډاټ ای ته. دلته کې زه تاسو ته اگزامپل هم در کومه چې مونږ ته به څنګه شو کیږي چې دا زمونږ سره د پروډکټ دپاره چې دی ایډز رن کیږي، مطلب پروموټ پروډکټ لیسټینګ و، مونږ یو لیسټینګ چې دی هغه پروموټ کوو. صحیح ده؟ دا به مونږ ته څنګه پته لګي. نو مونږ به د دې دپاره امازون ډاټ ای ته راشو، یا که تاسو په غټ مارکیټونو باندې څوک کار کوي په یو ایس یو کې په دې باندې، نو هغه بیا دغه ته لاړ شي، امازون ډاټ کام ته به لاړ شي. صحیح ده؟ ښه، دلته کې مونږ امازون ډاټ ای ته رالو، د امازون د دوبۍ مارکیټ پلیس ته رالو. صحیح ده؟ ګوره، امازون پی پی سی نه د امازون پی پی سی تاسو په هغه ټایم کې رن کولی شئ چې کله تاسو څه کوئ، امازون ایم پی ایل کوئ، مایکرو پرایویټ تاسو لیبل چې دی هغه تاسو لانچ کړی وي. صحیح ده؟ د هغې دپاره ایډورټایزمنټ کوئ، یا تاسو د پی ایل لپاره کوئ. صحیح ده؟ د پرایویټ لیبل لپاره تاسو خپل برانډ چې دی هغه پراپرلی لانچ کړی وي، هر څیز ټریډ مارک دی ولا رجسټر کړی وي، پیټرن هر څه، نو تاسو د هغې دپاره هم دا کولی شئ. د هولسیل لپاره په دې کې زموږ سره څه ضرورت نشته دی. صحیح ده؟ ښه، دلته کې زه اوس یو پروډکټ د اگزامپل لپاره چې دی هغه سرچ کوم، جسټ تاسو د انډرسټینډینګ دپاره. صحیح ده؟ مونږ سرچ کړل د ډینټل فلوزر. زه تاسو ته ښیم چې یاره زموږ سره د پروډکټس ایډس چې کوم دی هغه څنګه شو کیږي. پروډکټ لیسټینګ دپاره ایډز و.
دا تاسو ګورئ که نه زمونږ سره دا پروډکټس چې کوم دي په دې باندې دې ته یې لاندې لیکلی دی سپانسرډ دا پروډکټ چې دی دا زمونږ سره څه شوی دی دا سپانسر شوی دی د دې دا لیسټینګ نه دی دا زمونږ سره سپانسر شوی دی اصل کې نو چې کوم ته سپانسر لیکلی وي که نه نو دیټس مین چې دی په دې باندې پیډ ایډورټایزمنټ کوي صحیح ده پیډ ایډورټایزمنټ کوي د دې پیډ پروموشن کوي مطلب په دې باندې د پیسې ورکوي او پروموشن کوي او بیا بل خبره دلته کې دا نوٹ کوي که نه د پی پی سی مطلب دا دی چې پی فر کلیک هو ما په ډیټیل سره په دې ویډیو جوړه کړې هم ده خو بیا درته ایکسپلینیشن کوم پی پر کلیک هو فار ایگزامپل زه اوس په دې باندې چې دی په دې پروډکټ باندې زه کلیک کوم صحیح ده نو د دې دا چې کوم د پی پی سی رن کړي ده د دې پروډکټ دپاره نو د ده نه به چې دی د چې کوم خپل بیټ چې دی هغه ټارګټ کړی دی د هغې مطابق به د ده نه چې دی پیسې کټ کېږي د ده نه به چارجز چې دی هغه کټ کېږي مخکې مونږ پی پی سی ته ورځو پی پی سی ته جمع کېږو پریکټیکلي تاسو ته ښیم صحیح ده په هغې کې مونږ بیا په ډیټیل سره خبره اتره کوو صحیح ده ښه نو په دې تاسو پوه شئ ګوره دا زموږ سره بل هم دا پروډکټ دی صحیح ده دې ته هم سپانسر لیکلی دی دې ته هم سپانسر لیکلی دی دې ته هم سپانسر لیکلی دی صحیح ده دا پروډکټ زموږ سره څه شوي دي دا زموږ سره سپانسر شوي دي فار ایگزامپل زه تاسو له اوس یو بل مثال هم در کومه تاسو به نور هم پوه شئ یو ایس بی سی ټو سی کیبل و USB-C to C کیبل دا تاسو سرچ کړلو صحیح ده ستاسو سره به اوس یو بل پروډکټ راشي په دې کې هم زه تاسو له د دې لږ شانتې ایکسپلینیشن در کومه دلته کې چې تاسو ګورئ که نه دلته کې هم تاسو ته سپانسر پروډکټ راغی سپانسر درته شو شوی دی که نه نو دیټس مین چې دا پروډکټ چې دی دا د سپانسر کړی دی پیډ ایډورټایزمنټ کوي د دې دپاره چې مطلب زما دا پروډکټ چې دی دا د په فرست پیج باندې شو شي صحیح ده یو ګوره یوازې دا نه ده چې مونږ د پروډکټ دپاره جست پی پی سی وکړو زمونږ چې دی پروډکټ دا به زمونږ په رینک کې شي صحیح ده د دې دپاره مونږ ایس ای او هم کوو سرچ انجن اپټیمایزیشن هم مونږ د دې دپاره کوو صحیح ده های رینکینګ کیورډز د دې دپاره مونږ فایند کوو صحیح ده پراپرلی د دې دا لیسټینګ چې مونږ کوو نو هغه هم مونږ کوو او د دې سره سره مونږ پی پی سی هم رن کوو صحیح ده ښه اوس راځو پی پی سی ته زمونږ سره پروموټ پروډکټ لیسټینګ پروموټ پروډکټ لیسټینګ تاسو ته په امازون کې څنګه شو کیږي دغه شانتي شو کیږي تاسو ته مونږه طریقه کار وښوله دا ویډیو به لږ شانتي لینتي کیږي خو تاسو به بور کیږئ نه ځکه په دې کې به تاسو ته ځو امپورټنټ پوینټس چې دی هغه ډسکس کوم چې کوم ستاسو دپاره هیلپفل وي او تاسو چې پی پی سی رن کوئ نو د دې مطلب دا نه دی چې تاسو صرف چې دی خپل پروډکټ چې دی یا خپل برانډ چې دی د هغې دپاره ایډورټایزمنټ کولی شئ تاسو سروسز هم د دې پرووایډ کولی شئ په فایور اپورک په لینکډین په فیسبوک یا ادر سوشل میډیا پلیټ فارم په دې باندې پرووایډ کولی شئ صحیح ده بیا زمونږ سره ډرایو برانډ ډسکوري اکراس امازون زمونږ سره دا یو کیمپین دی بل دا زمونږ سره د سپانسر برانډ تاسو یو برانډ چې دی هغه تاسو سپانسر کوئ صحیح ده نو د هغې دپاره به تاسو دا ایډ رن کوئ ټیک ده سپانسر برانډ چې کوم دی نو مطلب زمونږ سره یو برانډ چې دی هغه مونږ سپانسر کوو خو دا مونږ په هغه صورتحال کې کولی شو چې کله زمونږ برانډ چې دی هغه پراپرلی رجسټرډ وي صحیح ده بیا زمونږ سره تر فارټ دی زمونږ سره سپانسر ډسپلی کې څه خبرې اترې راځي دا زه تاسو ته چې دی سټپ بای سټپ ایکسپلین کوم مونږ به اول سټارټ واخلو د پروموټ پروډکټ لیسټینګ نه چې مونږ به یو پروډکټ چې دی هغه څنګه پروموټ کوو صحیح ده زیاتر مونږ پروموټ پروډکټ لیسټینګ چې دی هغه کوو بیا مونږ برانډ سپانسر هم کوو هغې دپاره درته هم خبره اتره کوم صحیح ده کریټ کیمپین په دې به مونږ سمپلی کلیک کوو ټیک ده په دې باندې چې مونږ کلیک کوو زمونږ سره به نوی وینډو اوپن شي دا زمونږ سره نوی وینډو اوپن شوله په دې کې ستاسو نه غواړي فرست کې ایډ ګروپ نیم تاسو ته وایي چې ایډ ګروپ نیم ورکوئ نو دا تاسو چې دی
د خپل مطابق هم یو نیم سلیکټ کولی شئ، تاسو له خپل هم نیم ورکولی شئ، صحیح ده. او تاسو چې دی نو داسې که تاسو پرېږدئ نو هم کولی شئ. خو ایډ ګروپ نیم تاسو د دې دپاره به ځکه سلیکټ کوئ که نه چې تاسو ته بیا یاد وي چې تاسو د کم پروډکټ دپاره مطلب کومه پی پی سی رن کړې ده، مینولی یو رن کړې ده، اټومیټیک یو رن کړې ده، یا تاسو چې دی د یاداشت دپاره چې دی د دې دپاره نوم ورکوئ، صحیح ده. نو مونږ فار ایگزامپل دی له ورکوو فرسٹ آف آل آٹومیٹک پی پی سی، آٹومیٹک پی پی سی، آٹومیٹک پی پی سی ما دیله چې دی ګروپ نیم ورکو، صحیح ده. آٹومیٹک پی پی سی فضلی احد آفیشل، صحیح ده. دا علما نوم ورکو. ها اوس به مونږ راشو زمونږ سره به دلته کې پروډکټس راشي، ایډورټایز یور ګلوبل پروډکټس، خپل پروډکټ چې دی هغه ایډورټایز کوي، صحیح ده. نو مونږ به خپل پروډکټ چې دی هغه څنګه ایډورټایز کوو، صحیح ده. که فرض که مونږ یو پروډکټ ایډورټایز کوو که نه نو هغه مونږ دلته کې سمپلی د هغې اسین نمبر چې دی هغه هم دلته کې پیسټ کولی شو، سرچ کولی شو، هغه مونږ ایډ کولی شو، صحیح ده. او د هغې نه علاوه مونږ دلته کې زمونږ سره تاسو ګورئ دا ایډ بټن راغلی ده، د دې په مدد سره مونږ پروډکټ چې دی هغه ایډ کولی شو، صحیح ده. نو مونږ به سمپل ستاسو د لرنینګ د پرپز دپاره چې ستاسو زده کړه پې وشي د هغې دپاره به مونږ په دې باندې کلیک کوو، په دې پروډکټ باندې مونږ فار ایگزامپل ایډورټایزمنټ کوو، صحیح ده. په دې به مونږ کلیک کوو ایډ، نو دا به زمونږ سره څه شي ایډ شي. داسې تاسو مختلف پروډکټ چې دی هغه ایډ کول غواړئ، که تاسو صرف په دې باندې کار کول غواړئ په یو پروډکټ باندې د سنګل پروډکټ دپاره چې دی پی پی سی رن کول غواړئ نو تاسو به ایډ پروډکټ چې دی هغه د ون دپاره کلیک کوئ، صحیح ده. که فرض که تاسو د ډیرو دپاره کول غواړئ نو تاسو به بیا نور چې دی هغه ایډ کوئ، صحیح ده. نو مونږ جست دغه ون سلیکټ کړو او بیا لاندې راځو. زمونږ سره آټومیټک ټارګټینګ دی، صحیح ده. Amazon will target keywords, Amazon will target keywords and product that are similar to the product in your ad. ګوره په آټومیټک ټارګټینګ کې چې دی که نه ستاسو امازون چې دی هغه ستاسو ټارګټینګ کوي، صحیح ده. مطلب دا د هغه چا دپاره ښه وي چې مطلب هغه بګنر وي، صحیح ده، یا د هغه نوی پروډکټ لانچ شي، صحیح ده. یو کس وي هغه نوی پروډکټ لانچ کړي نو هغه سره پراپرلی کی ورډز نه وي، صحیح ده. نو دا کی ورډز ریسرچ دپاره چې دی هغه آټومیټک ټارګټینګ کوي، صحیح ده. آټومیټک ټارګټینګ مونږ زیاتره چې دی د 3 منثس دپاره کوو، صحیح ده. د 3 منثس دپاره یا د 2 منثس دپاره آټومیټک ټارګټینګ چې دی نو دا زمونږ دپاره ډېر ښه ریزلټ مونږ له راکوي، صحیح ده. لکه مطلب مونږ دلته کې د کیورډز په بیس باندې چې دی مونږ ټارګټینګ کوو. نو فرسټ چې دی تاسو ته د کیورډز پته نه وي چې یاره زمونږ پروډکټ چې دی دا په کم کیورډز باندې رینک کېږي، په کم کیورډز باندې نه رینک کېږي، صحیح ده. نو د هغې دپاره مونږ څه کوو آټومیټک ټارګټینګ کوو. اوس دا آټومیټک ټارګټینګ امازون والا کوي څنګه؟ امازون والا آټومیټک ټارګټینګ چې دی دا ستاسو د لیسټینګ په مطابق سره کوي. لکه فار ایگزامپل زه دې پروډکټ ته رالم، صحیح ده. زه چې دی نو یو دغه پروډکټ به سلیکټ کړم چې په هغې باندې پی پی سی نه وي رن، صحیح ده. مطلب دا بل کس چې دی پیسې د بل سیلر نقصان کېږي نو دا په ګناه کې راځي، صحیح ده. او مطلب دا دی چې مونږ ته چې دی مونږ ته پې نه څه فایده ده او نه څه نقصان دی، خو بلکې سیلر ته چې دی هغه ته نقصان رسوي. نو د دې د وجې نه زه تاسو ته دا خبره اتره چې دی هغه په دغه باندې کوم، په هغه پروډکټ باندې کوم چې د هغې باندې پی پی سی نه وي، لایک دس پروډکټ، صحیح ده. دې ته سپانسر نه دی، صحیح ده. نو په دې باندې مونږ کلیک کړلو. کله چې په یو پروډکټ باندې سپانسر پروډکټ وي او په هغې باندې تاسو داسې کلیک کوئ که نه نو د هغې نه چې دی سیلر ته نقصان رسي، هغه نقصان رسي کم چې بیټ فالوي. نو زه تاسو ته دا نه ریکمنډ کوم چې تاسو یاره د بل نقصان وکئ، صحیح ده. تاسو به
خپل کار چې دی هغه هم کوئ او تاسو به انشاءالله د خپل د بل چا نقصان هم نه کوئ. صحیح ده. موږ به انشاءالله پراپرلی دا کورس چې دی تاسو ته کوو د خیره سره. ښه نو امیزان والا چې دی په اټومیټک ټارګټینګ کې چې دی هغه ستاسو د کیورډز مطابق چې دی ټارګټینګ کوي. مختلف کیورډز چې دی هغه ټارګټ کوي ستاسو د پاره. لکه مطلب تاسو په دې کیورډز تاسو دا ټایټل چې جوړ کړی دی په دې کې تاسو دا کیورډز چې دی دا شامل کړي دي. اوس کیورډز څه ته وایي؟ یو گرین یو اس بي سي کیبل 2 mm دا زموږ سره مطلب 2 میټر زموږ سره یو کیبل دی. دا زموږ سره یو کیورډ شولو. داسې زموږ سره بریډډ 100 واټ پاور ډیلیوري پی ډي سوپر فاسټ چارج کیبل USB-C to type C cable for iPhone like this. دا زموږ سره چې دی دا زموږ سره بل کیورډ شو. دا تړ پسې زموږ سره بل کیورډ شو. نو دا زموږ سره کیورډز دي. که فرض که تاسو انټرسټډ یې نو دا به زه تاسو ته په پیډ کورسز کې چې دی پراپرلی A to Z هر څیز ایکسپلین کوم. صحیح دی انشاءالله. بیا زموږ سره د بولټ پوینټ په مدد سره زموږ سره دغه کې دا کیورډز راخلي د هغې ټیسټینګ کوي او ګوري چې په کم کیورډز باندې ستاسو سیل چې دی هغه راځي. نو چې کله تاسو اټومیټک ټارګټینګ کوئ صحیح ده نو هغه ستاسو د لیسټینګ مطابق کیږي. نو چې ستاسو لیسټینګ څومره سټرانګ وي ستاسو بولټ پوینټس چې دی هغه څومره سټرانګ وي کې-ورډز یو څومره سټرانګ وي په ټایټل کې هیډن کې-ورډز چې دی هغه ستاسو څومره سټرانګ وي نو ستاسو به PPC چې دی هغه هم سټرانګ وي. صحیح ده. ښه اوس تاسو دا وپېژندل چې اټومیټک ټارګټینګ چې دی هغه څنګه کیږي هغه په دې طریقه سره کیږي. صحیح ده. اوس به مونږ راشو لاندې اټومیټک ټارګټینګ به مونږ سلیکټ کړو. صحیح ده. او را به شو لاندې. ښه په اټومیټک ټارګټینګ کې دو دا خبره اتره کوي چې مطلب ستاسو سره یو براډ میچ راځي یو پریز میچ ټارګټینګ راځي. صحیح ده. زموږ سره دا خبرې اترې چې دی نو دا زموږ سره زیاتره چې دی نو دا په دغه کې راځي چې کله تاسو مینول PPC رن کوئ په هغې کې دا خبرې اترې راځي. په اټومیټک کې زیاتره دا خبرې اترې نه وي. صحیح ده. ځکه اټومیټک کې چې دی نو ستاسو سره دا آیډیاز نه وي چې زموږ سره کم چې دی کم کیورډز چې دی هغه کلوز میچ دی کم زموږ سره لوز میچ دی سویټیبل سبسټیټیوټس دی. صحیح ده. کمپلیمنټس دی زموږ سره نو په دې باندې تاسو نه پوهیږئ. مطلب دا بیډینګ سټریټیجیز شوه په دې باندې تاسو فرست ټایم چې دی دا نه پوهیږئ نو تاسو ته امیزان والا چې دی دا بیډ چې دی دا سجیسټ کوي هم او تاسو چې دی دا بیډ چې دی دا په خپله هم ټارګټ کولی شئ. نو سیټ ډیفالټ چې دی فرست ټایم تاسو PPC رن کوئ. صحیح دا سیټ ډیفالټ و تاسو به دا سیټ ډیفالټ بیډ چې دی دا به سلیکټ کوئ. صحیح ده. په دې باندې موږ په ډیټیل سره خبره اتره کړې ده چې بیډینګ سټریټیجي چې دی دا به موږ څنګه کوو دا به څنګه نه کوو. صحیح ده. نو تاسو ته به امیزان والا سجیسټ کې بیډ چې تاسو به دومره بیډ چې دی هغه پکار وي. صحیح ده. دا په اټومیټک ټارګټینګ دی. که فرض کا تاسو اټومیټک ټارګټینګ کول غواړئ نو تاسو ته امیزان والا سجیسټ کړي چې تاسو د 1.48 نه والا تر د 2.48 د 2.46 پورې چې زموږ سره کم بیډ وي. صحیح ده. د دې په منځ کې تاسو سلیکټ کولی شئ. دا تاسو ته امیزان والا سجیسټ کړی وي. صحیح ده. نو مونږ به 1.97 چې دی دا زموږ سره ډیفالټ بیټ دی نو دیټس فاین فار نو مونږ به دا سلیکټ کړو. صحیح ده. بیا زموږ سره راځي نیګیټیو کیورډ ټارګټینګ و. نیګیټیو کیورډ چې دی هغه تاسو ټارګټ کوئ. مطلب تاسو هغه کیورډ چې دی دا دلته کې امیزان والا ته ټارګټ کوئ چې هغه ستاسو د پراډکټ سره ایرریلیونټ وي. صحیح ده. مطلب غیر ضروري کیورډز وي نو هغه تاسو ټارګټ کوئ چې یاره په دې کیورډز دي زمونږه پراډکټ چې دی هغه کسټمر ته نه شو کیږي نو هغه تاسو دلته کې چې دی نیګیټیو کیورډ ټارګټینګ چې دی دا تاسو یوز کولی شئ. دا آپشنل هم دی. صحیح ده. هاو ټو یوز دا تاسو څنګه یوز کولی شئ دلته کې AI اسسټنټ چې دی تاسو سره سپورټ هم تاسو له درکوي. صحیح ده.
ها بیا زموږ سره نیگیټیو پروډکټ ټارګټینګ چې دی تاسو چې دی یو نیگیټیو پروډکټ چې دی هغه هم تاسو ټارګټ کولی شئ دلته کې چې مطلب هغه ستاسو د پروډکټ سره ریلیټډ نه وي صحیح ده هغه هم تاسو دلته کې ټارګټ کولی شئ خو دا زموږ سره آپشنل دي که دا تاسو نه ټارګټ کوئ ډزنټ میټر دا زموږ سره آپشنل دي صحیح ده ښه بیډینګ سټریټیجي داسې ده خان که نه چې مونږ له ایمازون والا مونږ ته څه سجیسټ کړي وي که نه نو مونږ به په سټارټ کې هغه چې دی هغه سلیکټ کوو صحیح ده دا ولې به مونږ سلیکټ کوو ځکه چې دلته کې زمونږ سره بلها شی کمپیټیټرز وي که تاسو دلته کې وګورئ که نه زه لږ شانتې ریورس لاړ شم بیا تاسو ته زه وښیم دلته کې ما یو کیورډ سرچ کړو که نه په یو کیورډز باندې زمونږ بلا شي کمپیټیټرز دي صحیح ده مطلب تقریبا 5 کمپیټیټرز ولکه آی تھنک دومره ول زما ماته چې څومره یاد دي دا به زموږ سره ریلوډ شي نو دا زمونږ کمپیټیټرز دي په دې کیورډز باندې صحیح ده اوس چې دلته کې د چا بټ چې دی هغه سیوا کېږي صحیح ده اوس په دې کې خبره اتره راځي زه تاسو ته بیا هغه ډیپلی چې دی هغه ډسکس کوم مخکې چې زموږ سره خبرې اترې کمې راځي چېرې هغه به مونږ څنګه کوو بټ چې دی د بټ څه حساب کتاب وي اپ اینډ ډاون زموږ سره څه وي پکس زموږ سره څه وي ډاینامیک بټ ډاون اونلی دا زموږ سره څه وي دا زه تاسو ته چې دی ایکسپلین کوم پراپرلی صحیح ده تاسو ته ما ویډیو به تر اخره پورې ګورئ نو تاسو به په هر څه پوهیږئ چې تاسو د ویډیو سکپ کوئ نو تاسو به بیا په هېڅ نه پوهیږئ تاسو به بیا چې دی لرنینګ ونه شي صحیح ده جسټ دا به مونږ څه کړو زمونږ سره ریفریش شولو مونږ ګوره دلته کې دا کیورډ چې دی مونږ سرچ کړو که نه یو ایس بي سی ټو یو ایس بي سی کیبلو دا کیورډ مونږ سرچ کړلو په دې کیورډز باندې زمونږ څونه کسان کمپیوټرز دي تاسو وګورئ 1 2 3 4 4 دا زموږ سره په دې کیورډز باندې کمپیوټر دي صحیح ده په فرست پیج باندې داسې چې اوس تاسو سیکنډ پیج ته تھرډ پیج ته ځئ تاسو ته به نور هم ښایي دلته کې زموږ سره لاندې هم تاسو ګورئ صحیح ده زموږ سره سپانسر پروډکټ دي صحیح ده زموږ سره بیا تاسو ګورئ 6 شو 7 شولو 8 شولو 9 شولو 10 شولو داسې تاسو کم ته چې سپانسر لیکلی وي هغه تاسو کاونټ کولی شئ دا زموږ سره په دې کیورډز باندې څه وي دا زموږ سره کمپیټیټرز وي نو چې د چا بټ سیوا وي نو امیزان والا هغه فرست پیج ته چې دی هغه زیات تر راولي صحیح ده نو چې تاسو ایس سی او پراپرلی کړی وي صحیح ده ایس سی او تاسو پراپرلی کړی وي سرچ انجن اپټیمایزیشن یو د دې پروډکټ دپاره پراپرلی کړی وي که نه نو تاسو بیا هر څیز چې دی پی پی سی بټ چې دی هغه تاسو نارمل چې دی هغه بیا ساتئ نو انشاءالله ستاسو پروډکټ چې دی هغه به بیا په رینک کې کېږي یا که تاسو چاله سرویسز ورکوئ نو فرست ټایم تاسو هغه نوی پروډکټ وي نو تاسو په دې طریقه سره بټ چې دی هغه سلیکټ کولی شئ صحیح ده سیټ ډیفالټ به مونږ دا کېدو اوس مخکې مونږ ځو کیمپینز بیډینګ سټریټیجي اوس دلته کیمپین بیډینګ سټریټیجیز خبره اتره شوله صحیح ده اوس دا زموږ سره څه څیز دی کیمپین بیډینګ سټریټیجي په دې باندې زه تاسو ته خبره اتره کوم په ډیټیل سره ویډیو به په اوږدیږي خو تاسو به دا نه بور کوئ صحیح ده کیمپین یوزینګ ډاینامیک ویډ اپ اینڈ ډاون ډیلیور to there be more sales ګوره که تاسو فرض کا یوز کوئ ډاینامیک ویډ اپ اینډ ډاون صحیح ده نو ستاسو به سیل چې دی هغه په 2 کې ضرب کېږي مطلب تاسو ته 1% چې دی تاسو ته چې دی سیل راتلو یا چې دی مطلب تاسو ته آرډرز چې دی سیل چې دی هغه ستاسو 100 راتلل نو چې تاسو دا یوز کوئ ستاسو به 300 آرډرز راځي صحیح ده په اپ اینډ ډاون کې صحیح ده فرست ټایم ایٹ 5% لوور آر او ایس چې دی تاسو چې دی دا به ستاسو آر او ایس چې دی 5% به لوور وي کمپیر ټو کیمپین یوزینګ ډاینامیک بټ ډاون اونلی
که فرض که دا تاسو دا ډاینامیک بیټ سره چې دی کمپیر کوئ آر او ایس زمونږ سره څه څیز دی آر او ایس چې دی ریټرن آن ایډ سپینډ و ګوره کله چې تاسو په ایډ باندې څومره خرچه وکئ که نه نو د هغې به تاسو ته ریټرن چې دی 5% میلاویږي صحیح ده چې تاسو څه کوئ ډاینامیک بیټ اپ اینډ ډاون کیمپین چې دی هغه د خپل پراډکټ دپاره چې دی هغه رن کوئ ګوره که تاسو ته زه خبره اتره وکړم د ډاینامیک بیټ اپ اینډ ډاون صحیح ده چې زموږ سره اپ اینډ ډاون ډاینامیک بیټ زموږ سره څه دی ګوره په دې کې تاسو امیزان والا ته وایئ که نه چې کله زمونږه مطلب زمونږه سیل چې دی هغه کنورټ کیږي های سیل زمونږه کنورټ کیږي صحیح ده نو زمونږ نه به بیټ چې کوم زمونږه لګولی دی هغه به زمونږ نه های چارج کیږي صحیح ده او که فرض که لیس کنورټ کیږي سیل ته زمونږه سیل چې دی هغه پې کم راځي نو دا به امیزان والا به تاسو له چې دی بیټ چې دی هغه کمی د هغې اماونټ به تاسو له کمی آی ہوپ چې تاسو به په بیټ پوه شوي بیټ مونږ ایکسپلین کړلو ګوره اوس وایي چې وی ویل رایز یور بیټ بای ا میکسیمم of 100% in real time when your ad may be more likely to convert to sales ګوره دو تاسو ته وایي چې مونږ به ستاسو 100% بیټ چې دی هغه رایز کوو چوتو به ستاسو پراډکټ چې دی په کیورډ باندې سرچ شولو نو مونږ به ورته ستاسو بیټ چې دی هغه سیوا کوو چې کله 100% ستاسو پراډکټ چې دی هغه بیټ چې کوم دی یا هغه کسټمر چې په دې پراډکټ باندې کلیک کی هغه سیل چې دی هغه بیټ چې کوم دی هغه څه ته کنورټ کیږي سیل ته کنورټ کیږي نو ستاسو بیټ به هغو سیوا کوي رایز کوي به صحیح ده and lower your bid when less likely to convert to a sale او ستاسو بیټ چې دی هغه به کمی چې کله دا less likely convert کیږي مطلب چې کم convert کیږي زمونږ سیل ته نو ستاسو بیټ چې دی امیزان والا به دا اتومیټیکلی کنورټ کوي صحیح ده بیا که ډاینامیک بیټ ته مونږ رایه شو ډاینامیک بیټس ډاون اونلی ګوره دلته چې مونږ کم بیټ سلیکټ کړو صحیح ده فار ایگزامپل مونږ دلته کې اوس سلیکټ کړی دی بیډو 1.97 1.97 دلته چې مونږ کم بیټ سلیکټ کړو که نه سیمپلی نو زمونږ پراډکټ که په یو کیورډ باندې سرچ کوي څوک صحیح ده او هغه پراډکټ باندې سیل دا راځي نو زمونږ بیټ چې دی دا به ډاون کیږي کمیږي به صحیح ده دلته کې تاسو ته لیکلی دي we will rise your bid in real time when your ad may be less like to convert to a sale مونږ به ستاسو بیټ چې دی هغه رایز کوو سیوا کوو چې کله ستاسو ایډ چې دی هغه لږ سیل ته کنورټ کیږي صحیح ده خو دلته کې خبره اتره دا ده ګوره چې کله هم تاسو ډاینامیک بیټ ډاون اونلی تاسو سلیکټ کوئ صحیح ده نو چې کله تاسو ته آرډر راځي نو ستاسو بیټ چې دی هغه به ورته لو سجیسټ کیږي صحیح ده بیا زمونږ سره پکس ایډ دی پکسډ بیډز دی زمونږ سره پکس بیډ مطلب دا دی چې تاسو دا ایډز چې کم تاسو پکس کړی دی صحیح ده دا ایډ چې کم تاسو دا بیټ چې کم تاسو ای ډي لګولی دا 1.97 ای ډي تاسو د دې دپاره بجټ دخ کړی دی د ایډ دپاره صرف د پی پی سی دپاره دا به زمونږ سره څه کیږي دا به زمونږ سره فکسډ وي صحیح ده که مطلب دا کنورټ کیږي او که نه کنورټ کیږي دا به زمونږ سره فکس وي وی ویل use your exact bid and any manual adjustment you set and will not change your bid based on likelihood of a sale ګوره تاسو ته وایي چې تاسو کم بیډ چې کم دی دلته کې سلیکټ کړی وي هغه بیډ به ستاسو سلیکټ وي صحیح ده هغه به نه چینج کیږي صحیح ده کم بیډ چې تاسو دخ کړی وي ټاپ اپ سرچ فرست پیج تاسو ته وایي چې تاسو دا په فرست پیج باندې چې دی دا تاسو څونه سلیکټ کول غواړئ صحیح ده نو دلته کې زما ریکمنډیشن تاسو ته دا دی چې تاسو به 70% چې دی هغه سلیکټ کړئ 70% به موږ سلیکټ کړو صحیح ده
پروډکټ پیج دا ریسټ اپ سرچ دا به مونږ خالی پریدو امټي به پریدو پروډکټ پیج چې دی دا زمونږ سره مونږ به دا 15 نواله تر د 30 پورې به مونږ دا د ځان سره سلیکټ کو صحیح ده او کپرس کدا ریسټ اپ سرچ دا هم تاسو سلیکټ کوئ نو دا هم تاسو 15 نه 30 پورې یا 15 نه 40 پورې تاسو سلیکټ کولای شئ یا ادروایز تاسو دا بلینک هم پرې خو دی شئ یا anyways we by select home کم صحیح ده for example ما 15 select کلو ما 15 select کلو صحیح ده ګورا اوس چې مونږ 15 select کلو کنه نو مونږ بر راشو امازون چې دی امازون مونږ ته سجست کوي چې تاسو 2.46 AD چې دی خپل بیډ چې دی دا په ډیفالت باندې کېدی صحیح ده ځکه مونږ هلته کې څه چینجز راویستل مخکې زمونږ سره دا بیډینګ سټریټجي چې دی دا کمه وه تاسو ته یې ویلي ول چې تاسو به د دې نواله تر د دې پورې بیډ سلیکټ کوئ اوس چې کله مونږ دا سرچ پیج دغه مونږه سلیکټ کړل که نه نو په دې کې زمونږ سره بیډینګ سټریټجي چې دی هغه چینج شوله ولې چینج شوله ځکه هلته کې مونږ امازون ته دا ډیمانډ ورکوو دا کمانډ ورته ورکو دا خبره اتره ورته کوو چې دا به ټاپ اپ سرچ پیج چې دی فرست پیج دا به 70% چې دی دا ویزیبل کیږي ریسټ اپ سرچ به زموږ سره 15% وي پروډکټ پیجز به زموږ سره په 30% وي صحیح ده نو مونږ ورته دا خبره اتره چې کله وکړله بیډ ایډجسټمنټ مونږ وکړلو دلته کې صحیح ده مونږ پلیسمنټ ایډجسټمنټ وکړلو نو مونږ به اوس بیډ چې دی هغه د دوی د ریکمنډیشن مطابق چې دی هغه های کو څنګه به های کو مونږ ته امازون والا سجست کړل چې د 1.85 نواله تر د 0 د 3.08 پورې تاسو بیډ سلیکټ کولی شئ نو زموږ سره سجست بیډ چې دی هغه زموږ سره سره 2.46 دی فار ایگزامپل مونږ به سلیکټ کو 2.46 به زموږ سره بیډ شي دا به مونږ د ځان سره سلیکټ کو صحیح ده چې دا مونږ د ځان سره سلیکټ کړلو نو زموږ سره بیډینګ سټریټجي او هر څیز چې دی دا زموږ سره ختم شولو صحیح ده دلته کې کیمپین نیم تاسو نه غواړئ که تاسو سیم دغه کیمپین نیم چې دی دا کاپي کوئ کوم چې تاسو په پاس کې ورکړی دی نو دا به مونږ هم کاپي کو اتوماتیک پی پی سی فضل احد آفیشل فار ایگزامپل دا مونږ کاپي کړله دا نیم مونږه کاپي کړلو کیمپین نیم له به مونږ دا ورکړو صحیح ده یا تاسو ایز ا ډیفالټ هم پرېښودی شئ مونږ وله دا نوم ورکوو صحیح ده بیا تاسو ته وایي چې سټارټ ډیټ دا پی پی سی تاسو د کله نه سټارټ کول غواړئ د کله نه تاسو نه سټارټ کول غواړئ صحیح ده نو تاسو به دلته کې خپل سټارټ ډیټ چې دی هغه مینشن کړئ فار ایگزامپل زه دا د نن نه سټارټ کول غواړم نو زه به 17 ډیټ چې دی هغه سلیکټ کړم فرض کا زه دا د 18 تاریخ نه دا چې دی سټارټ کول غواړم نو زه به 18 ډیټ چې دی هغه سلیکټ کړم فرض که زه د 19 تاریخ نه سټارټ کول غواړم زه به 19 تاریخ چې دی هغه سلیکټ کړم فار ایگزامپل زه د ډیمو دپاره چې دی 17 چې دی هغه سلیکټ کوم نن سلیکټ کوم ما سلیکټ کړلو ښه ډیلی بجټ چې دی هغه زموږ سره څومره پکار دی امازون والا تاسو ته سجست کوي سجست ډیلی بجټ و د دې هر پروډکټ مطابق هر کیټګري مطابق تاسو ته امازون والا بیډینګ سټریټجیز هم درکوي صحیح ده سجست کوي درته صحیح ده ډیلی بجټ درته هم سجست کوي تاسو هغه چې دی هغه انټر کولی شئ صحیح ده مطلب دلته کې زموږ سره 20 AD چې دی هغه زموږ سره سجست کړی دی نو 20 AD شوله اوس دلته کې زه تاسو ته یو خبره اتره کومه ګوره چې دا بجټ کله ستاسو سره ختم شو صحیح ده نو امازون والا به ستاسو هغه پی بی سی چې دی هغه به سټارټ کړي د هغې ورځ دپاره که په هغې ورځ کې تاسو هغه بجټ چې دی هغه ختم شولو بیا به نیکسټ ډیټ دپاره چې دی ستاسو هغه بجټ چې دی هغه سټارټ شي کله چې نیکسټ ډے سټارټ شي صحیح ده نو تاسو به ډیلی بجټ چې دی هغه خپل سلیکټ کړئ دلته کې زموږ سره سجست بجټ چې دی هغه زموږ سره شو شوی دی نو موږ به څه وکړو ډیلی بجټ چې دی هغه به سمپلی
سجیسټ کو 20 مونږه سجیسټ کړو صحیح ده او لاندې براشو صحیح ده سیمپل سی ډیټیلز دا به مونږ چیک کو صحیح ده دا زموږ سره ډیټیلز دي ټیک ده دا به مونږ جست چیک کو او لانچ کیمپین مونږ به سیمپلی په کیمپین په دې لانچ کیمپین باندې به مونږ کلیک کو نو زموږ سره به اتوماتیک پی پی سی چې دی دا سیمپلی زموږ سره لانچ شي صحیح ده اتوماتیک پی پی سی ولې ضروری ده اتوماتیک پی پی سی لدې لپاره ضروری ده فرست ټایم تاسو سره کیورډز نه وي صحیح ده چې په کم کیورډز باندې سیل راځي په کم کیورډ باندې سیل جنریټ کیږي په کم کیورډز باندې زموږ سره پروډکټ چې دی هغه سرچ کیږي صحیح ده د دې لپاره زموږ سره اتوماتیک پی پی سی چې دی هغه ضروری و صحیح ده بیا زموږ سره خبره اتره راځي زموږ سره د مینوال پی پی سی په باره کې ګوره اتوماتیک پی پی سی چې کم از کم تاسو د 10 دن دپاره چې دی دا تاسو وچلوئ که نه د 10 دن دپاره د 15 دن دپاره دا تاسو وچلوئ که نه نو ستاسو سره څه حساب کتاب وشي ستاسو سره کیورډز راشي کیورډز ډیټا ستاسو سره راشي تاسو ته امیزان والا کیورډز درکړي چې په دې پلانې بیټ باندې چې دی ستا کسټمر راغلی په دې باندې کلیک کړی دی صحیح ده په دې باندې پرچیز کړی دی هغه ډیټیلز تاسو ته شو کیږي دلته کې به سمپل ستاسو سره زموږ سره دلته کې یو فایل راشي بیا صحیح ده زموږ سره فار ایگزامپل دا یو فایل موږ سره راشي کله چې تاسو پی پی سی مینوال کې پی پی سی چې دی هغه تاسو رن کوئ که نه د اتوماتیک پی پی سی تاسو رن کوئ د 10-15 دن دپاره نو ستاسو سره چې دی ډیټا راشي تاسو ته به دلته کې ښکاري چې یاره زموږ په دې پروډکټ باندې امپریشن څونه دی صحیح ده امپریشن دی ته چې مطلب دا څومره خلکو ته رسي صحیح ده مطلب څومره خلکو ته د دې ویزیبیلیټي دا راځي کلیکس په دې باندې کلیکس څونه راللو مطلب په دې باندې څومره خلکو کلیکس کړی دی صحیح ده برانډ سیلو دا څومره دا برانډ سیل شوی دی صحیح ده ډیټیل پیج تاسو پراپرلی ډیټیل پیج دا کتلی شئ صحیح ده او لاس کې زموږ سره زه بیا دی زموږ سره سیلز چې ستاسو سره څومره سیل چې دی هغه جنریټ شوی دی د دې کیمپین مطابق صحیح ده ټوټل ډیټا چې دی دا تاسو له امیزان والا چې دی دا پراپرلی تاسو ته چې دی منیج کوي صحیح ده ها مونږ به راشو کریټ کیمپین ته کریټ کیمپین خو مونږ سمپلی دغه کړلو زه تاسو ته چې دی ډیټا به تاسو څنګه بیا ایکسپورټ کوئ د ځان سره تاسو ته به ډیټا څنګه شو کیږي ګوره کله چې تاسو اتوماتیک پی پی سی رن کوئ که نه ستاسو سره چې کله هغه پروډکټ چې دی هغه ایډورټایز شي صحیح ده د 10 نه والا تر د 15 دن دپاره چې دی هغه پروډکټ ستاسو سره ایډورټایز شي دا اوس زما خپل اکاونټ نه دی دا په بل اکاونټ کې زه لګیا یم په ډیمو درته کوم صحیح ده نو تاسو سره چې دی پراپرلی دلته کې هغه پروډکټ راشي چې د کم دپاره تاسو پی پی سی رن کړي صحیح ده نو تاسو به په دې ځای کې دا تاسو ته سکویر آپشن ښکاري صحیح ده دغه شانتې سکویر آپشن به تاسو ته راشي تاسو به په هغې باندې کلیک کوئ او ایکسپورټ باندې به کلیک کوئ صحیح ده چې تاسو په ایکسپورټ باندې کلیک کوئ نو ستاسو سره به ډیټا چې دی دا ډاونلوډ شي صحیح ده دا زموږ سره دا ډیټا ډاونلوډ شوله څه ته ایکسل ته زموږ سره ډیټا ډاونلوډ شوله مونږ به سمپلی دا اوپن کړو ډیټا به زموږ سره څنګه شو کیږي په دې طریقه کار به زموږ سره ډیټا شو کیږي صحیح ده دا وګورئ پراپرلی تاسو ته هر څه ښیي کیمپین صحیح ده کنټري کم ملک سټیټس د دې څه دی صحیح ده ټایپ کم قسم دی ټارګیټینګ کم دی صحیح ده مینوال دی که اتوماتیک دی پورټفولیو کیمپینو صحیح ده سٹارټ ډیټ د کله نه سٹارټ شوی دی اینډ ډیټ کله به ختمیږي صحیح ده بجټ زموږ سره بجټ څومره کنورټ شوی دی صحیح ده بیا زموږ سره بجټ څومره کاسټ ټایپ زموږ سره د کاسټ کم قسم صحیح ده امپریشن څومره دی
ټاپ اپ سرچ امپریشن شیر بیا نیکسٹ تاسو په دې پسې ځئ په ټیب باندې ستاسو سره لیپټاپ وي په ټیب باندې تاسو کلیک کوئ صحیح ده ټاپ اپ سرچ بیډ ایڈجسټمنټ د کلیکس زموږ سره څومره دي سی ټي آر زموږ سره څومره دی کلیک تھرو ریټینګ او صحیح ده سی ټي آر زموږ سره څونه دی بیا زموږ سره سپینډ کنورټډ څومره دی دا پوره ډیټا تاسو له پراپرلی امیزان والا درکوي صحیح ده سی پی سی کاسټ اف کنورټډ صحیح ده سی پی سی زموږ سره ده ډیټیل پیج دا زموږ سره ټوټل ډیټیلز تاسو ته راواغېستلی تاسو به سمپلی دا ایکسپورټ کړئ نو تاسو ته امیزان والا دلته کې به شو کړي چې ستاسو سره په کم کیورډ باندې چې دی په هغې باندې سیل راغلی دی کم چې دی هغه کنورټ شوی دی سیل ته په کم باندې کلیکس راغلی دي په کم کلیکس نه دي راغلی نو تاسو ته په دغه شانتي ایکسل فارمیټ کې تاسو به ډیټا ایکسپورټ کوئ صحیح ده ښه مونږ راځو اوس دلته کې یو خبره اتره چې دی هغه مونږ کوو په دې کریټ کیمپین کې کریټ کیمپین مونږ فار ایگزامپل دا پروډکټ ایډ کړو فار ایگزامپل صحیح ده I have been at this product ما دا پروډکټ چې دا ایډ کړو صحیح ده اتوماتیک ټارګټینګ دلته کې دا خبره بیا مانه هیر کیږي ځکه زه واپس راغلم دلته کې به تاسو این ډیټ چې کوم دی دا به نه سلیکټ کوئ صحیح ده این ډیټ به همیشه له تاسو دا نه سلیکټ کوئ کله چې تاسو این ډیټ دا سلیکټ کوئ که نه نو تاسو امیزان والته ووایئ چې یاره زمونږ د دې ټایم نه واله تر دې ټایمه پورې چې دی مونږ دا پی پی سی رن کوو نو هغه بیا تاسو له پراپرلی ټارګټینګ نه کوي صحیح ده اټومیټیک ټارګټینګ مونږ د دې د پرپز دپاره کوو صحیح ده چې مونږ ته چې دی پراپرلی ډیټا زمونږ سره راشي صحیح ده مونږ سره پراپرلی ډیټا انالایز شي صحیح ده نو مونږ به چې دی سټارټ ډیټ چې دی هغه مینشن کو او این ډیټ به دا به مونږ نه مینشن کوو او مونږ به پی پی سی چې دی هغه سمپلی ځان سره څه کو لانچ به یې کړو صحیح ده لانچ خو دلته کې بیا زموږ سره کیمپین لانچ کیمپین د دې ځای نه هم دا تاسو جسټ لانچ کولی شئ صحیح ده نو دا فونټ چې دی دا پکې ځان سره یاد ساتئ صحیح ده ښه اوس خبره اتره کوو په سپانسر برانډ باندې چې برانډ زموږ سره څنګه سپانسر کیږي دا تاسو ګورئ دا زموږ سره برانډ چې دی هغه sponsor شوی دی showcase your brand and products where sponsor where shopper browse and search on Amazon with engaging ad formatting including video ګوره دا ایډ چې کوم دی که نه دا سپانسر برانډ دا زموږ سره د ویډیو ایډ وي صحیح ده که فرض که مونږ خپل پروډکټ چې دی خپل برانډ چې کوم دی هغه مونږ په ویډیو فارمیټ کې چې دی هغه کسټمر ته چې دی هغه رسول غواړو په امیزان باندې د هغې دپاره پی پی سی رن کول غواړو اټومیټیک صحیح ده نو مونږ به څه کوو مونږ ویډیو ایډ چې دی هغه رن کوو ویډیو ایډ چې دی هغه مونږ څنګه رن کوو صحیح ده یا هغه مونږ سره څنګه شو کیږي صحیح ده نو هغې به زه تاسو ته اگزامپل درکړم سوري دلته کې زموږ سره ویډیو ایډ دپاره ما سره دلته کې بل اگزامپل و مونږ هغه تیر شوی پروډکټ چې کوم سلیکټ کړی و ډینټل کلوزر هغه مونږ بیا راواړو دا جسټ اټومیټیک پی پی سی ده صحیح ده په دې به تاسو پریکټیکلی کار کوئ خان صحیح ده چې په دې تاسو پریکټیکلی کار وکئ نو تاسو ته به یاد شي که فرض که څوک نه پوهېږي صحیح ده یا د امیزان کورس ته نه وي صحیح ده په پی پی سی باندې پراپرلی نه پوهېږي نو هغو زموږ سره چې دی کانټیکټ هم کولی شي صحیح ده واتساپ نمبر باندې زموږ سره دې پروډکټ ته تاسو وګورئ دا زموږ سره په دې باندې مونږ کلیک کړو که نه
زمونږ سره جست لوډینګ کیږي خو اگزامپل زمونږ سره بس دغه مو خامخ دی صحیح ده دا زمونږ سره نیټ چې دی نو هغه پته نه لګي پاکستان کې نیټ چې دی نو کله یې او کله نه بس سلو وي نو د هغې د وجې نه دا ایشو راځي صحیح ده ښه نو مونږ به لږ شانتې ویټ وکړو دې ته ګوره اگزامپل به هم تاسو لږ درکمه چې کله تاسو سپانسر برانډ چې کوم دی هغه تاسو کوئ صحیح ده هغه پی پی سی تاسو رن کوئ نو په دې کې تاسو سپانسر پروډکټ چې دی هغه برانډ چې کوم دی هغه تاسو سپانسر کوئ د څه په شکل کې د ویډیو په شکل کې لکه مطلب دلته کې زموږ سره دا لیسټینګ چې دی دا سپانسر شوی دی که نه دلته کې زموږ سره دا لیسټینګ سپانسر شوی دی که نه نو بیا به هغه مونږ څنګه کوو ویډیو به سپانسر کوو مونږ مطلب لایک دا ویډیو ده که نه دا ویډیو به مونږ دغه شانتې به مونږ ویډیو خپله سپانسر کوو صحیح ده چې کله مونږ په برانډ باندې کار کوو صحیح ده نو په واټر فلوزر فار ایگزامپل دا زموږ سره برانډ دی صحیح ده نو د دې دپاره به څه کېږي د دې دپاره به مونږ څه کوو د دې دپاره به مونږ څه کوو چې کله مونږ ویډیو ایډ چې دی هغه مونږه رن کوو صحیح ده چې کله مونږ برانډ سپانسر کوو مونږ یو خاص برانډ چې دی هغه سپانسر کوو په ویډیو کې نو د هغې دپاره به مونږ څنګه طریقه کار کوو د هغې دپاره به مونږ خان دا طریقه کار کوو چې مونږ به څه کوو برانډ سپانسر به مونږ کوو ویډیو به د هغې دپاره جوړو صحیح ده ښه ښکلي پراپرلی به ویډیو جوړو صحیح ده پراپرلی ویډیو کانټینټ به مونږ پراپرلی جوړو د خپل پروډکټ دپاره صحیح ده د هغې نه بعد به مونږ راځو دلته کې به مونږ خپل چې دی هغه سپانسر برانډ به چې دی هغه سپانسر کوو سمپلي صحیح ده سپانسر ډسپلی sponsor display زموږ سره څه شی دی drive engagement and loyalty sponsor display can help you reach relevant shopper by using Amazon first party audience and contextual signals دا به ستاسو سره داسې په ایډ کې چې دی هغه زموږ سره شو کېږي صحیح ده ریلیونټ شاپر دا به زموږ سره ریلیونټ شاپر ته شو کېږي کوم چې مطلب زموږ سره ریلیونټ شاپر وي فار ایگزامپل زه ځان سره دا یو پروډکټ چې دی دا سلیکټ کوم په دې پی پی سی نه درنو موږ وایو چې یار د چا بجټ هسې په زړه نه ضایع کېږي صحیح ده زموږ د لاسه چاته نقصان نه رسي صحیح ده دې پروډکټ ته تاسو وګورئ که نه لاندې مونږ راشو دلته کې د ویډیو هغه اگزامپل هم تاسو ته کلیر شوی چې ویډیو چې دی سپانسر برانډز چې دی هغه مونږ څنګه سپانسر کوو دغه شانتې ویډیو ورله چې دی تیارو او د ویډیو په مدد سره چې دی هغه مونږ سپانسر کوو دا زموږ سره ویډیو ده تاسو کتلی شئ که نه دا زموږ سره څه دي سپانسر برانډز والا ایډز دي صحیح ده مونږ ګورو چې زموږ سره parts چې دی هغه هم راشي products related product related to this item د دې item سره related چې کوم product دی صحیح ده هغه مونږ ته شو کېږي صحیح ده په ډسپلی کې صحیح ده ګوره دلته کې ورته لیکلی دی سپانسر یې تاسو کتلی شئ سپانسر نو زموږ سره دا سپانسر چې دی هغه لیکلی دی صحیح ده دا زموږ سره سپانسر لیکلی دی نو زموږ سره چې کوم د دې په شانتې نور کوم پروډکټس دي که نه نو هغه زموږ سره شو کېږي دا ولې شو کېږي ځکه شو کېږي خان چې دلته کې ما تاسو ته خبره اتره وکړله چې ریچ ریلیونټ شاپر دا ایډ چې کوم دی دا ستاسو ریلیونټ شاپر ته چې دی دا شو کېږي صحیح ده چې کوم ریلیونټ شاپینګ کوي لکه مطلب زما اوس دلته کې په دې پروډکټ کې انټرسټ دی دا زه شاپ کوم صحیح ده دا زه اخلم نو دغه شانتې کې به زما ته چې دی امازان ریلیونټ پروډکټ چې دی هغه هم شو کړي صحیح ده چې دا هم ریلیونټ دی دا هم تاسو کتلی شئ صحیح ده نو ریلیونټ دا زموږ سره قسم وي
فرست آی هوپ چې تاسو به پوه شوي یئ چې یاره مونږ به پی پی سی څنګه رن کوو څنګه به نه رن کوو په دې طریقه سره به مونږ پی پی سی رن کوو صحیح ده فرست به تاسو راځئ سپانسر پراډکټس ته او په سپانسر پراډکټس کې به تاسو کریټ کیمپینز ته راشئ صحیح ده او کیمپینز به تاسو کریټ کړئ دا زموږ سره سمپلی د مینوال پروډکټ هانټینګ طریقه کار دی صحیح ده سوري د اټومیټیک پی پی سی رن کولو طریقه کار دی چې موږ به اټومیټیک پی پی سی چې دی دا څنګه رن کوو اوس مینوال پی پی سی به درته انشاءالله هغه به درته په نیکسټ ویډیو کې وښیم ځکه اوس چې زه په دې باندې مینوال پی پی سی باندې هم خبره اتره کومه نو ویډیو به زموږ سره ډیر زیات لان کېږي نو بیا به تاسو چې دی هغه بور کېږئ صحیح ده نو آی هوپ چې تاسو ته به اټومیټیک پی پی سی چې دی هغه پراپرلی په دې باندې به تاسو پوه شوي یئ صحیح ده نو نننۍ ویډیو چې وه هغه زموږ سره د مینوال پی پی سی د اټومیټیک پی پی سی دپاره چې دی هغه کاپي وه په نیکسټ ویډیو کې به زه تاسو ته مینوال پی پی سی انشاءالله explain کوم So bye bye for now. We will meet inshallah in the next video. Allah Hafiz.